پخوا چې و له دې سي ټي سکان معاینات چې د شفاخانه کې برحاله نه و له هغه نه خلک ډېر په مشکل سره وو چې ښار ته به چې لاړل په 2000 8000 روپۍ سي ټي سکان معاینات به یې کوه چا پیسې درلودلې چا نه درلودلې ځکه غریب خلک د افغانستان غریب خلک وو او اوس چې په خپله شفاخانه کې سي ټي سکان معاینات فعاله سوي موږ ډېر خوشحاله استو خدای دې وکړي چې داسې نور هم معاینات سره فعاله سي چې زموږ د مسلمانانو د غریبانانو د وطنوالو مشکل حل سي الرحمن الرحیم ډاکټر میرویس احمدی د ګوشهګلون د وارد متخصص او مسؤل دا سی ټي سکن پخوا دولت کې دلته راوړ شو متاسفانه چې کومې چې راوړه او دغه یو اتاق کې کېښود او دی نور ترې نه لاړه هېڅ فعالیت یې نه درلود او دا حوزوي شفاخانه چون د کندوز شفاخانه یو حوزوي شفاخانه ده چې بر علاوه د کندوز د خلک د پلخمري د بغلان د تخار او د بدخشان خلک هم دغلته مراجعه کوي او ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ وو او سره کوم چې تاسو پوهېږئ دلته په افغانستان کې په دې 50 کاله کې جنګ روان ده او د خلک اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښکته ده او هېڅ توان د اجرا دی او معاینات چې د هغې د 1000 افغانۍ نه قیمت زیاتې دی نه لري او دا سی ټي سکن هم په دې شفاخانه کې راغله او موجود و داسې نه و چې سی سکن موجود نه و متاسفانه نه پوهېږم چې په څه دلیل باندې دی دا سی ټي سکن غیر فعال ساتلی و چې باید دا بیرون راشي او دا ډېر زیات ضروري دی هغه مریضانو دپاره ده چې په کوما حالت کې کوم چې دا خلک پوهېږي چې د کوما مریض هېڅ قابل د انتقال نه ده موږ مریض چې تر څو پورې استیبال نه شي یعنې مریض خپله ساه ویستلی ونه شي هېڅ ځای ته نه انتقالوو او دا مریضان به دغلته په ډېر زحمت سره د دې ځای نه به بیا په دې موټر کې امبولانس کې تله بیرون به دا معاینات ورته اجرا کېده در حال چې په شفاخانه کې موجود و بیا به بیرته په شفاخانې ته مریض راته او دلته به بیا کار کړي چې په دغه حالت کې د دې د انتقال په حالت کې ډېر زیات مریضان هم تلفېده چې دا هم مریض ته هم ډاکټر ته یو ډېر یو رسک او خطر و او اوس موږ د اسلامي امارت چې دغه سی ټي سکن دغلته د مریضانو دپاره د خلکو د بېبضاعت خلکو دپاره فعال کړی ده خدای دې دوی ته خیر ورکړي خدای دې دوی ته نور هم داسې بریا ورکړي چې داسې نور خدمات هم د خلکو او دا یو سی ټي سکن په نور دنیا کې شفاخانو کې ډېر یو عادي او معمول معاینه ده چې باید په هر شفاخانه کې خو متاسفانه دلته په حوزوي شفاخانه کې راغلی و په ډېر ګزاف قیمت او غیر فعال و هېڅ چا ترې نه دې نه استفاده کولی نه شو اوس چې دغه ریاست د صحت عامه دلته په دې نوي حکومت کې د طالبانو په حکومت کې راغلی د دې د هڅو په نتیجه کې دا سی ټي سکن اوس کندوز ولایت کې دا د حوزوي روغتون ده تقریبا دلته روزانه ډیر ناروغان مراجعه کوي او د سی ټي سکن د تشخیص لپاره ضرورت وي سی ټي سکن ورته ضرورت وي هغه معاینات چې ډاکټر صاحبان لوري توصیه کېدل دا په بازار کې یعنی په شخصي مصارفو د خلکو لخوا ترسره کېدل اوس الحمدلله دا په فری ډول باندې ټولو ناروغانو ته یوسان عادلانه بدون د تبعیض نه خلکو ته د خدمات په فری ډول باندې عرضه کیږي یعنی بدون د فیس نه عرضه کیږي او اوس معاشرت دا ده چې تقریبا روزانه به موږ دلته د 50 نه تر 80 ناروغانو د سی ټي سکن معاینات توصیه کېدل هغه په بازار کې اجرا کېدل چې هر سی ټي سکن تقریبا په ښار او په بازار کې د 50,000 نه نیولې تر 8,000 پورې افغانیو سی ټي سکن توصیه کېدل نو اوس په مجاني ډول باندې دا خدمات ترسره کېږي د 10 نه تر 40 شاوخوا پورې اوس موږ د سی ټي سکن ناروغان لرو دلته موږ د جراحي عصب وارډ د داخلي او عقلي و عصبي وارډ همدارنګه د آی سی او او د جراحي او اورتوپیدي وارډونه لرو چې دا ناروغان ډېری سی ټي سکن معایناتو ته ضرورت لري او همدارنګه د نورو ولایتونو نه هم دلته د سی ټي سکن د معایناتو د اجرا کولو لپاره مراجعه پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره